څښتن تعالی په نامه به نام خداوند بخشاینده او مهربان په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسیږي. نن راځو د 12م ټولګي دریم لوست پیلوو. لومړی او دویم لوستونه مو ولوستل چې دواړه ښایسته شعرونه وو. نن به راشو امروز میایم او دریم لوست لولو. په دریم لوست کې پښتو او پښتانه. نن راځو او په پښتو او پښتانه باندې خبرې کوو. پښتانه یعنی پښتونها، پښتو یعنی زبان پښتو. په دې درس کې موږ څه شی زده کوو چې چیز را یاد میگیریم. ګورو چې پښتانه اصل له کوم ځای پیدا شوي دي، د پښتنو اصل قوم او قومیت له کوم ځای ده، د پښتو نوم له کومه شوی، نام پښتو از کجا شده، او همداسې دغه قوم له څومره وخته شتون درلود، این قوم از چقدر مدت بود و باش داشته یا موجودیت از این قوم بوده. په دې هکله باندې پوره بحث کوو او موږ به د پښتو ژبې په هکله هم معلومات ترلاسه کړو چې پښتو ژبه څو توري لري، زبان پښتو چند حرف داره، څومره ویونکي لري، چقدر گوینده داره او همداسې نور مسائل و همین قسم مسائل دیگه. نو په دقت سره غوږ ونیسئ، به دقت گوش بگیرین ترڅو دغه برخه زده کړو تا که این بخش را با هم یاد بگیریم. زموږ په هیواد کې در وطن ما کدام لوی قومونه، قومهای بزرگ یا کلان از سوگندی بود و باش دارند، یعنی زندگی میکنند. تاسی شما لکوم و ژبو سره با کدام زبانها آشنا او لگو دیر کم و زیاد پوهیږئ، بالاش میفهمین کدام زبانها را بلد هستین و کدام زبانها را کم و زیاد میفهمین. زموږ په هیواد کې در کشور ما ګڼ شمیر تعداد زیاد لوی، بزرگ و واړه و کوچک قومونه، قومها از سوگندی بود و باش دارند چې یو واحد ملت که یک ملت واحد، یک پارچه جوړ کړی دی، ساخته هست یا جوړ کرده است. پښتانه د دې هیواد تر ټولو پښتونها در این کشور از همه کرده لوی قوم او توکم دی. قوم کلان هست. توکم یعنی نژاد، قوم و نژاد بزرگ هست. چی که څو زره کلن، چند هزار ساله لرغونی، باستانی یا قدیمی، جوت، آشکار تاریخ لري، تاریخ چند هزار ساله باستانی و آشکار را داره. پښتو د دې قوم، این قوم او ولس و این مردم ژبه د زبانشان هست. په دې لوست کې در این درس پښتانه د یو لرغونی آریایی توکم پښتونها را به مثل یک قوم یا نژاد آریایی باستانی او د دوی ژبه و زبان اینها را که پښتو د یوې لرغونې آریایی ژبې په توګه به قسم یک زبان آریایی قدیمی در پیژنو معرفی میکنیم یا میشناسانیم. له تاریخي او توکمیزو څېړنو څخه از تحقیقات نژادی و تاریخی پوره جوته شوی، کاملا آشکار شده چی که پښتانه له اصل او توکم پښتونها از اصل و از ریشه و نژاد آریایی ها او د دوی ژبه و زبان اینا پښتو یوه لرغونی آریایی ژبه، یک زبان آریایی باستانی ده است. د مخه قبل از اینه که د پښتنو د توکم در مورد نژاد پښتونها او د دوی د ژبې و در مورد زبان اینها د لرغونی تاریخ پس منظر، یعنی تاریخچه یا پس منظر، تاریخی باستانی از این نژاد را و از زبانشان را په اړه څه وایو، در موردش چی بگوییم. د لرغونی آریان توکم در مورد نژاد باستانی آریان په اړه در موردش چې پښتانه که پښتونها هم د هغه یوه برخه و، یکی از بخشای از اونا بود یا و لنډ بحث وکړو. بحث کوتاه می داشته باشیم، لنډ کوتاه، او د هغه په ترڅ کې به و در جریان از رات په لرغونو آریایی قبایلو کې در مورد قبایل آریایی قدیمی د پښتون ولس شتون جوت شي که در بین نمی بحث ما بر ما این جوت آشکار میشه که قوم پشتون از یکی از قبایل
چی هسته؟ آریایی قدیم هسته. په عمومی توګه به طور عموم یا به قسم عموم د آریان یا آریا نام آریان و آریا ډیر لرغونی دی، بسیار باستانی است، قدیمی است. تاریخ لیکونکي، تاریخ نویسان وایي میگویند هغه قومونه، آن قوم هایی که له میلاد څخه از میلاد څو زره کاله، چند هزار سال، چند زره هزار پخوا قدیم د آمو له غاړو څخه از لب دریای آمو یا از کناره های آمو په باختر، در باختر، هند او ایران که خپاره شول، نشر شدن، منتشر شدن، آریان نومیدل، آریان نام داشتن. یعنی کسایی که آمدن از آمو، از لب دریای آمو رفتن و منتشر شدن در باختر و هند و ایران، اونا به نام آریان بودن. در آریان کلمه آریان که است در سانسکریت که در زبان سانسکریت د آریا به نام آریا او په زند کې و در زبان زندی د ایریا به نام ایریا نوم راغلی، نامش آمده. چی؟ د شریف او نجیب معنا لري که معنای چی را داره؟ شریف و نجیب داره. پر ریگویدا و اوستا که در ریگویدا و اوستا که دو کتاب مذهبی هندوها هستند و از اوستا که متفاوت است، هم څو ځایه در چند جای دا نوم راغلی، ای اسم آمده او داسې یادونه شوی و چنین یادآوری شده چی؟ که خدای تعالی د آریان توکم پیدا کرد. خداوند متعال قوم یا نژاد آریان را پیدا کرد. هیرودوت په 425 در سال 425 تر 404 تا سال 484 که زندگی کرده، په خپلو آثارو کې در آثار خود څو ځایه چند جای د آریان یادونه کوي، یادآوری از آریان میکنه او وایي چی و میگویند که میدی قومونه پخوا آریان بلل کېدل. قوم میدی در قدیم آریان نامیده میشه. په پښتو ژبه کې در زبان پښتو د آریان کلمې ریشه کلمې آریان یا آر اوس هم حال هم د اصل او بنیاد په معنا کارول کیږي. به معنای اصل و بنیاد استفاده میشه، اساس استفاده میشه. لکه مثل د زرغونه کاکړي په دیلاندی شعر کې در شعر پایین یا در شعر زیل زرغونه کاکړ، یعنی کلمه آر که هست به معنای اصل و ریشه استفاده میشه که فعلا هم استفاده میشه. شیخ متی چی خلیلی بود؟ شیخ متی که خلیلی بود دی او لعره از اصل، از بنیادش لوی ولی او یک ولی بزرگ بود. مورخین میگویند چې آریایان لخپل لومړني ټاټوبي څخه از اولین سرزمینشان تر لیږدېدنې او هجرت دمخه قبل از هجرت و قبل از کوچ کردن، لیږدېدنې انتقال پیدا کردن، په یوه سیمه کې اوسېدل، در یک منطقه زندگی میکردن چې آریانا ویجه که به نام آریانا ویجه او د ځینو روایاتو له مخه و از روی بعض روایات آریانا ورشه په نامه یاد شوی یاد شده است. ویل کېږي، گفته می شود چې دا یوه غرنۍ سیمه و که این یک منطقه چی بود؟ غرنۍ یعنی که کوهستانی بود، چې لرغوني آریایانو که آریایی های باستانی هغه تر ډیره وخته او را تا بسیار مدت له بهرنیو یرغلونو څخه از حملات خارجی، یرغلونو یعنی که از حملات خارجی یا بیرونی خوندی ساتلی و محفوظ نگه داشته بودند. وروسته بیا بعداً باز د ځای د تنګوالي لکبله به خاطر تنګوالي به خاطر تنگی جای دوی کوچیدو تا اینها به کوچ کردن اړ شول، محتاج شدن، مجبور شدن که کوچ کنن. د آمو د سر دریا له سرچینو څخه خپاره شول، از سرچشمه های دریای آمو منتشر شدن. خپاره شول یعنی که منتشر شدن. په بختی او باختر که مدنیت جوړ کرد. در باختر و بختی که بلخ فعلی هست
اینا چی جور کردن؟ معدنیت جور کردن. دغه لرغونی آریایی قبایل لمیلاد څخه ای قوم های آریایی باستانی یا قدیمی از میلاد 2.5 کال پخوا 2.5 سال قبل 2.5 یعنی 2.5 سال قبل ختیز به شرق او لویدیز به غرب په کوچیدو اشول به طرف شرق و غرب و کوچ کردن مجبور شدند. د لرغوني آریایانو په مذهبی کتاب در کتاب مذهبی آریایی های باستانی یا قدیمی ریگویدا که د لسو آریایی قبیلو ترمنځ در بین 10 قبیله آریایی د یوې جګړې پیښه یاده شوی. یکی از جنگ هایش که رخ داده بود بین آنها یادآوری شده. په هغو کې د بین اونها یوه د پښتون قبیله و، یکی هم قبیله پشتون بود چې هغه د پکته په نوم یاده شوی که او باز به نام چی یاد شده؟ به نام پکته یاد شده. او د دوی مشر توریانه و بزرگشان یا رهبرشان که شمشیرزن یا توریانه شمشیرزن، توری وهونکی شمشیرزن ښودل شوی دی، نشان داده شده است که نام امو رهبرشان بوده. هغه لس آریایی قبیله او 10 تا قبیله آریایی چې د ویستو مترا په مشري کې به رهبری ویستو مترا له سواداس سره با سواداس جګړه کړې، جنگ کرده، دادی این هستند: پکته یا پکتیوس، پکهت یا پشتون که پختون شده. بهالانا د بولان دری خلق، مردم دری بولان، شیوا چې د اباسین په غاړه کې اوسیدل که در کناره های اباسین زندگی میکردن. ویشانن آتو چې د پنجاب د راوی رود په غاړه اوسیدل که در پنجاب در کناره های رود راوی زندگی میکردن. دهریهو دا قوم هم له آنو سره یا آتو سره یو ځای اوسیده، با آتو یک جای زندگی کردن یا با آنو. یادو، تورا ورشا، پورو د کندهار شاوخوا خلق مردم چهار طرف کندهار. این 10 قبیله بودن که با هم چی کردن؟ یادآوری در کتاب ریگویدا آمده که با هم جنگ کردن که یکیشان پشتون بودن. همدارنگه همینطور د آریانا په دغه مذهبی کتاب کې در کتاب مذهبی آریانا چند جای نور هم دیگه هم د پکته ها یعنی پشتون قوم یادونه شده. یادآوری از قوم پشتون یا پکته ها است او د دوی پاچا و پاچایشان پکته ها ښودل شوی. پادشاهشان پکته ها گفته شده که نمی پادشاهشان بوده. د ریگویدا په کتاب کې در کتاب ریگویدا لسو قبایلو سره یو ځای با 10 قبیله یک جای او په ځانګړي توګه و به قسم خاصه د پښتون قبیله پشتون یادآوریشان محتراجر وتوی بر ما ایره معلوم میساز، آشکار میسازه چې له میلاد څخه که از میلاد لږ ډېر کم و زیاد 1400 کاله 14 سال قبل لندن څخه 3400 کاله از امروز 3400 سال قبل که شاید بیشتر هم شده باشه پختون ولس موجود و قوم پشتون یعنی که موجود بودن و بود و باش داشتن. خداوند اونا را خلق کردن. در ریگویدا وروسته بعد از ریگویدا زموږ بل مهم تاریخی سند مهم تاریخی که در دست ما هست د اوستا مذهبی کتاب دی. کتاب مذهبی اوستا هست چې له میلاد څخه که از میلاد 1000 کاله وړاندې 1000 سال قبل په بلخ کې لیکل شوی، در بلخ نوشته. په دغه کتاب کې در این کتاب چند جای د بغدی نوم راغلی، نام بغدی آمده او تاریخ لیکونکي و تاریخ نویسان په دې عقیده دي، په این عقیده هستند چې په ویدا مذهبی کتاب کې که در کتاب مذهبی ویدا د پکته ها کلمه پکته ها پ په ب، کاف په خین او ت په دال اوختی حروفش تبدیل شده. حروفش چی شده؟ تبدیل شده. مثلا پ به ب تبدیل شده، کاف به شین و ت به دال. نو ل
پکهد څخه پس از پکهد چی به وجود آمده؟ بخت، پخت، بخت، پخت. پخت در اصل نسل را میگن. شما ببینید کلمه آمده تغییر و تبدیل شده، حروفش تغییر یافته و نسل به وجود آمده که باز بعدا پخت جور شد، یعنی پخت یا نسل جور شد، کلمه پخت جور شد. او لرغونی پکته ها یا بخت ورسته بغدی دوی په نامه د ښار نوم شو و بعدا این پکته ها که بود یا بخت که بود به نام بغدی یک شهر جور شد. ورسته بیا بعدا باز د یونانی تاریخ لیکونکو په لیکنو کې در نوشته های تاریخی تاریخ نویسان یا کسایی که تاریخ نوشته میکنن یونانی ها د پښتون قبیله پښتون او د هغوی د ټاټوبي یادونه و یادآوری از سرزمین آنها په تفصیل سره شوی ده، با تفصیل صورت گرفته، هم از خود پښتون ها و هم از امو سرزمینشان. په دې لړ کې در این جریان لومړنی ټاټو یونانی مورخ، اولین مورخ یونانی که بود او جغرافیا لیکونکی و جغرافیا نویسی که بود هیرودوت نام داشت که قبلا هم نامش گرفتم. 415 تا 404 ژوند کړی. از 425 تا 484 زندگی کرده چې په خپل مشهور جغرافیا که در جغرافیای مشهور خود پښتون نوم اخلی، نام پښتون ها را میگیره او د پښتنو هیواد و کشور پښتون ها را پکتیکا په نوم یادوي، به نام پکتیکا یاد میکنن. شما شاهد هستین که فعلا یکی از ولایات افغانستان پکتیکا نام داره. هیرودوت هم میگه که خودشون پشتون هستن و قومش جای زندگیشون یا کشورشون پکتیکا هست. نوموړی لیکي نام برده می نویسه چې دا سیمه که این منطقه د اندوز پر غاړه پرته ده، بر کناره های اندوز افتاده. پرته یعنی افتاده یا موقعیت داره. خلک مردمش ډیر غښتلي، بسیار قوی او میړني دي و شجاع هستند. د دوی کالی لباسشان پوستینان دی. پوستین هست. پوستین لباسی که از پوست حیوانات جور میشه. اسلحه هایشان غشی او لینده، تیر و کمان هست. په دود کې در رسم و رواج باختری خلکو ته به مردم باختری ورته دي، مشابهت دارن یا مشابه هستن. په همدغه وخت کې در همین وقت چې کله سکایلاس یونانی امیرالبحر وقتی که سکایلاس یونانی د داریوش یعنی 480 و 521 در سالهای 486 و 521 لخوا از طرفش د عرب سمندرگی د غاړو برای موندنی، برای کشف و جستجوی کناره های دریاچه عرب وګمارل شو، تعیین شد یا انتخاب شد. نو د پښتنو ټاټوبی پس مو سرزمین پښتون ها پکتیکا پلار در راه پکتیکا اندوز دولار با اندوز رفت. یعنی نمی خود داریوش وقتی که تعیین شد که بره دریاچه های عرب را پیدا کنه، کشف کنه، از راه پکتیکا به طرف اندوز رفت. نوموړی نامبرده په خپل سفرنامه کې در سفرنامه خود څو ځله چند بار پکتیکا یادونه کوي، یادآوری هست پکتیکا میکنه. وروسته بیا بعدا باز بیتلیموس لمیلاد څخه د مخه بیتلیموس قبل از میلاد چی میکنه؟ میایه دویم پیړۍ کې در قرن دومش د پښتنو هیواد کشور پښتون ها را پکتین په نوم یاد کړي، به نام پکتین یاد کرده او ویلی دی و گفته هست چې دا سیمه که این منطقه د پارو پامیزاد سویل ته به طرف سویل یعنی جنوب، به طرف جنوب پارو پامیزاد پرته موقعیت داره او د پکتیانو استوګنځی دی و جای زندگی پکتیانو هستند. لدی پورته او داسې نورو یادونو څخه از این یادآوری های بالا که من ذکر کردم و این چنین یادآوری های دیگر دا جوتیگی این معلوم میشه چې لمیلاد څخه د مخه که قبل از میلاد د مخه پیړیو کې قبل از
میلاد در قرنهای قبل از میلاد پښتانه پښتونها د یو قوم او ولس په توګه به قسم یا به حیث یک قوم و مردم خلکو پیژندل، مردم او را میشناختند او د ریگویدا په کتاب کې و در کتاب ریگویدا یاد شوی پکهت یاد شده او د یونانی مورخین او جغرافیا لیکونکو و یادآوری های مورخین یونانی و جغرافیا نویسان یونانی پکتیس او پکتیوس ترمنز بدلون این تفاوت هایی که بینشان آمده، مثلا یک دفعه پکهت شده، باز پکتیهی شده، پکتیوس شده، پکتیس شده، اینا یونانی لهجه او شبو لعمله دی به خاطر لهجه و زبانهای یونانی هسته، یعنی هر کس که آمده با لهجه خودمو نامش گفته. دا پورتنی نظریات، این نظریات بالا ورسته بعداً لویدوس ختیزپوهان و شرقشناسان غربی لکه تروپ او گریسن هم منلی. تروپ و گریسن هم ایره قبول کردن که در درس‌های بعدی که ما وقتی بیایم امی ختیزپوهان یا شرقشناسان بخوانیم اونجا یه دو نفر هم هستن او د جغرافیایی موقعیت لمخې و از روی موقعیت جغرافیایی پکتیوس پښتانه وبلل، پکتیوس پشتون نامیدن و گفتن که اینا پشتون هستند او دای و این را دیوی علمی نظریه پتوگه به قسم یک نظریه علمی ثابت کردند اوست. حالا تاریخ لیکون که تاریخ نویسان او توکم څیړون که و محققان نژادی پر ریگویدا که در ریگویدا یاد شده پکهت او د یونانی تاریخ لیکون که و تاریخ نویسان یونانی پکتیوس پختون ولس گرنی قوم پشتون میشمارد، یعنی پکهتی که در ریگویدا آمده، پکتیوسی که در قسمت تاریخ نویسان یونانی آمده، این اردو را به نام پشتون یاد کردن. نو د پښتنو مدنیت پس مدنیت پښتونها او د دغه ولس د نامه تاریخ ډیر لرغونی دی و تاریخ اسم از این قوم بسیار چی هسته؟ باستانی هسته او لگو ډیر و او لختر لگه و کم از کم لختر لگه کم از کم 1400 قبل میلاد یا مخکې له میلاده پورې لرغونتیا رسیږي تا قبل باستانی یا قدامتش 400 سال قبل از میلاد میرسه. دویمه برخه که پښتو ژبه ده، زبان پښتو هست در بخش دوم. مخکې له دې چې دا ووایم قبل از اینکه ایره بگویم بیاین یک بار موږ خلاصه را داشته باشیم. موږ دلته ویل پښتانه یا توکم څیړونکي تاریخ نویسان و یا هم کسایی که نژاد را تحقیق میکنن ویل دی چې پښتانه له آریایان دی، آریایی ها هستند او آریان توکم دی، قوم آریان هستند. آریان اوس هم کارول که آریان حالا هم استفاده میشه د اصل او نجیب په معنی، د شریف او نجیب په معنی سی آر اصل او ریشه نمیگه. آر که است خودش اصل و ریشه نام داره. په سانسکریت او زند کې دا نمونه هم راغلی چې سانسکریت کې آریا او په زند کې ایریا په نامه یادیږي. د اینجا کس که آمده هیرودوت هسته چې خپلو لیکنو که در نوشته های خود گفته که امی آریان که هسته اونمو قوم میدی هسته و سرزمین از آریایی ها را به نام آریاویجه یا آریا ورشه بللیدی چې دوی د ځای د تنگوالی لعمله به خاطر تنگی جای د آمو لغاړو څخه باختر، هند او ایران ته وکوچیدل، کوچ کردن چې تقریبا 2500 کاله پخوا دوی مشتوندلو 2500 سال قبل اینا زندگی داشتن یا امو موجودیتشان بود. وروسته بیا په ریگویدا کې راغلی دی، در ریگویدا آمده که 10 تا قبیله با هم جنگ کردن، لسو قبیلو جنگ کړی دی، یو 200 متره او بل سواداس چې د دوی ترمنځ جګړه سوې ده. د لسو قبیلو کې یوه هم پښتون و، یکی هم چی بود؟ پشتون بود. یک قبیله کی بود؟ پشتون بود. او بیا دغه پکتها سیده پختون نمیگه، پشتون هست و پادشاهش هم پکتها نام داره. و بعد از او اونجا کتاب اوستا میایه که کتاب اوستا هم در بلخ
1000 سال قبل از میلاد نوشته شده. او هم میگه که بله این پکته ها موجود بوده و پکته ها ای که آمده حروفش تغییر و تبدیل شده به پخت تبدیل شده. وقتی به پخت تبدیل شده باز در پکته ها یک بعدن باز بغدی به نام شهر جور شده. بیا وروسته له هغه هیرودوت راغلی. هیرودوت آمده او د پښتنو هیواد یا کشور پښتونها را پکتیکا نام برده. سی دلته بیا د دوی میگه لباسشان چگونه است، مردم چگونه هستند، مردم بسیار قوی هستند، لباسشان پوستین هست و اسلحهشان تیر و کمان بوده. او کله چې داریوش غواړي اندوس ته لاړ شي، وقتی که داریوش میخوای به اندوس بره از راه پکتیکا میره. باز بیتلیموس هم میایه و یادآوری میکنه که بله قوم پشتون بوده و به نام پکتین ایره یاد میکنن. بعدا میاین که میگن که پکهت و پکتیس و پکتیوس و پکهت اینا کلن به خاطر لهجه و زبان تغییرات آمده، اما یک پکتین هستن و به نام پشتون ها یاد شدن که شرق شناسان یا مستشرقین هم ایره تایید کردن. اوس راځو پښتو ژبه وایو. موږ د مخه د معتبرو تاریخی سندونو په رڼا کې ما قبلا در روشنی اسناد تاریخی جوته کړه آشکار کردیم که پښتانه د یو لرغوني آریایي قبیله پشتونها یک قوم آریایی باستانی او ولس په توګه و به قسم یک نژاد و قوم 1400 قبل میلاد که موجود بود. 14 سال قبل از میلاد اینا موجود بودن، موجودیت داشتن. درست کله چې زمانی که ولس او قوم شتون ولري، زمانی که قوم باشه، مردمش باشه، موجودیت داشته باشه، نو د ژبې شتون حتمی، پس بودن زبانشان، موجودیت زبانشان حتمی او لازمی ده، حتمی و لازمی هست. د تاریخی څېړنو له مخې از روی تحقیقات تاریخی معلوم شده چې له میلاد څخه د مخه که قبل از میلاد 3000 کال 3000 سال قبل از میلاد لرغونی آریایان و آریایی های قدیم یا باستانی یا آریان قبیلی یا قوم آریان لومړی اولا د اریک پر نوم به نام اریک په یوه ژبه خبرې کولې، گپ می زدن، به زبان چی؟ اریک گپ می زدن. او بیا څومره چی و باز چقدر که خواره واره یعنی تیت و پرک، تیت و پاشان شدن او لیوی خوا و از یک طرف بلی خوا و کوچیدن، یک طرف و دیگه طرف کوچ کردن. اینا ژبه هم لومړی، زبانش هم اول په بیلابیلو لهجو به لهجه های متفاوت او وروسته د زمانې په تیریدو پر ځانګړو ژبو وویشل شوه و بعدا به خاطر همین گذشت زمان به زبانهای خاصی تقسیم شدن. په دغه لړ کې در این سلسله پښتو هم یوه زړه او لرغونی آریایی ژبه ده. پښتو هم یکی از زبانهای باستانی و قدیمی هست چې د نسبتی واو په زیاتوالی که با زیاد کردن واو نسبتی، ما قبل امی پیشتر گفتم پخت که پکهت بود، نه پخت یک واو نسبتی به نام واو نسبتی یا حرف به نام واو نسبتی اضافه کردن. پخت چی کردن؟ پښتو ساختن. منصوبه که منصوب میشه که به مو تبر قوم پکهت یا پخت منصوب میشه او پخت یا پکهت همان ستر آریایی قبیله، همان قبیله بزرگ آریایی لگودر کم و زیاد 3400 کال پخوا 3400 سال قبل ریگویدا په سندونو در سندهای ریگویدا یا مذهبی سرودونو که یا هم مو سرودهای مذهبی آهنگهای مذهبی که داشت یادونه شویده یادآوری شده است. د زیاترو ختیځپوهانو په نظر بیشترین مستشرقین یا شرق شناسان لرغونی پښتوی قدیم، سانسکریت او اوستا این سه زبان د خویندو ژبو په نومونو یادیږي. به نام زبانهای خواهر یاد میشن، یعنی با یکدیگه چی هستن؟ ارتباط خواهری دارن، در یک جای با وجود آمدن. چه وز که حالا سانسکریت او اوستا مرده او یوازې و تنها پښتو د یوې ژوندۍ ژبې په توګه پښتو به قسم یک زبان زنده وجود دارد. د زیاترو ختیځپوهانو په نظر
بیشترین شرق شناسان چی شد؟ اینا زبانهای خواهر شدن و سانسکریت و اوستا مردن، از بین رفتن و پشتو زنده هستن. پښتو د لرغوني آریانا اوسنی افغانستان هغه لرغونی ژبه ده پښتو که هست آن زبان باستانی آریانا و یا هم افغانستان فعلی هست چې لزرگونو کلونو راهیسی که از هزارها سال به این طرف د دې خاورې اوسیدونکي باشنده های این خاک پرې غږیدلي بالاش صحبت کردن. بډای ادب او فرهنګ لري، فرهنګ و ادب غنی دارن. پښتو هغه ژبه ده، زبان پښتو آن زبان هست چې په همدغه لرغونی سیمه که در همین منطقه باستانی زیږیدلي تولد شده یا پیدا شده، د ودې او پرمختیا، ودې، رشد، پرمختیا، پیشرفت پړاوونه، مراحل یې وهلي، طی کرده او د اوسنی حالت ته را رسیدلی ده و به این حالت فعلی رسیده هست. د زمانه په دې اوږده بهیر کې در این جریان طولانی زمانه کله کله گاهی له خنډونو سره با موانع ها مخامخ شوي روبرو شده او کله و گاهی بیا د پرمختګ لپاره برای پیشرفت د روزنی، برای پرورشش او پالنی و تربیتش لاسونه هم دست هم پر سر تیر شوی دی، بالاش تیر شده است، یعنی بالاش دست هم کشیده شده است. یعنی اوختون یعنی تغییر زمانه د دې خاورې حساس جغرافیایی موقعیت حساس این خاک را او پر دې هیواد او سیمه و بالای این کشور و منطقه بهرنیو یرغلونو، حملات خارجی او کورنی و خپلمنځي جګړو و جنگ‌های داخلی اینها را په پایله کې در نتیجه جنگ‌های داخلی و در نتیجه حملات بیرونی د پښتو ژبې د فرهنګي پانګې ډېره برخه، بیشترین بخش سرمایه فرهنگی زبان پښتو را له منځه تللی ده، از بین رفته است، له خاورو سره خاوري شوې ده، با خاک شده یا با خاک یکسان شده. در اسلام د مخه قبل از اسلام د پښتو ژبې کومه لیکلي بیلګه نمونه نوشتاری زبان پښتو زموږ په لاس کې در دست ما نشته نیست چې دغه ژبې په څه ډول لیک درلودل که این زبان چگونه رسم الخط را داشته باشه قبل از اسلام. خدا چی؟ اما اینه که په دغه سیمه کې در این منطقه یونانی، خروشتی او آرامی او ځینې نور لیکونه دود و. اینمی رسم الخط ها او وقت رسم بودن، دود و رسم بودن چی یونانی، خروشتی او آرامی. پښتو ژبې به خامخا زبان پښتو حتما دغو لیکدودونو څخه از این رسم الخط ها یو خپل کړی و، یکیش انتخاب کردن که بیشتر میگن که از خط آرامی استفاده کردن. کله چې زمانی که زموږ په هیواد کې در کشور ما لرغونی افغانستان قدیم د اسلام سپیڅلی دین خپور شو، نشر شد، دین مقدس اسلام نشر شد، تر هغې راوروسته بعد از آن پښتو یا پښتنو هم د لرغونی افغانستان، پښتونها هم در افغانستان باستانی د نورو توکمونو او قومونو په څیر به مثل قومها و نژادهای دیگر خپل ژبې زبان خود د ثبت او لیکلو لپاره برای ثبت و نوشتهش عربی لیکدود خپل رسم الخط عربی را از خود کردن او د پښتو د ځانګړو اتو غږونو لپاره و برای 8 حرف خاص پښتو د تورو ځانګړي بڼې شکل‌های مخصوص این حروف چې دال، ری، غ، ښ، څ، ز، دال، نون یا ت، نون ټاکلی دي، تعیین کرده اند که بر اساس تحقیقات اخیر که انجام شده اینا حروف خاص نیستن، فقط در بین زبان دری و در زبان عربی اینا خاص هستن، دیگه در زبانهای دیگه یا صدایشون هست و یا هم از خود کلمه چیشون استفاده میشه، از این صدایشون استفاده میشه.
پر پښتو ژبې په زبان پښتو اوس حالا له افغانستان او پښتونخوا سربیره بر علاوه افغانستان و پښتونخوا د نړۍ په نورو هیوادونو کې در کشورهای دیگر جهان 50 میلیون زیات وګړي بیشتر از 50 میلیون مردم غگی صحبت میکنه. بډای لیکلی او شفاهی ادبیات غنی شفاهی و نوشتاری او په ډله‌ایزو رسنیو کې و در رسانه‌های گروهی غگیزی صوتی او چاپی خپرونی و نشرات چاپی هم لري دارد. دا زموږ د تاسې لوست چې موږ وویل پښتانه څوک دي، پښتونها کی بودن، څه ډول قوم و، چگونه یک قومی بودن، څو زره کال پخوا دوی شتون درلودل، چند هزار سال قبل اینا بود و باش داشتن، کشورشان به چی نامیاد شد، پکتیکا او همداسې دوی له کومو ځایونو څخه راغلل او خپاره شول، از کدام جاها آمدن اینا منتشر شدن او همداسې ځینې نورې برخې مو هم ولوستلې، بعض جاهای دیگر هم خواندیم. پښتو ژبه مو هم زده که، زبان پښتو را هم یاد گرفتیم او زده مو کړه. دا لوست که چیرته تاسو پوښتنه لري، اگر شما سوال دارین کولی شئ په کامنت کې را سره شریک کړئ. دلته څو پوښتنې ده، در اینجا چند پرسش هسته همدې لوست په هکله در مورد امی درس. مثلا وای د پښتنو اصل له کوم توکم څخه دی؟ اصل پښتنو از کدام قوم است که ما گفتیم آریان یا آریا. د پښتون قوم د لرغونتیا تاریخی پس منظر څو زره کال وړاندې زمانه ته رسید، به چند هزار سال میرسه، از نگاه میلادی 400 سال و از نگاه دیگه که میشه 3400 سال. په کوم لرغوني کتاب کې د نورو لسو آریایي قبیلو ترڅنګ د پښتون قوم نوم هم راغلی دی؟ در کدام کتاب آمده بود نام 10 قبیله؟ خب آفرین. د پښتو ژبې لرغونتیا کومې زمانې ته رسید؟ به کدام زمانه با قدامتش میرسه؟ او همداسې نور پوښتنې دیگه سوالات چې تاسې حتما حلولی سئ، شما حتما حل میتونید. بیا هم که چیرته پوښتنه لري، اگر سوالی دارین در مورد پښتو او پښتانه، پښتو و پښتونها، زه د تاسو په خدمت کې ام، در خدمت شما هستم. کولی سئ خپلې پوښتنې راڅخه وپوښتئ، میتونین که همو سوالاتتان از ما بپرسین. تر بیا چې راځم تا بعداً که میایم تاسو ته نوی لوست وړاندې کوم، څلورم لوست وړاندې کوم. تاسو په پاک ذهن ته الله سپارم. الله مو من.